السلام علیکم ګرانو کتونکو خیبر سهار سره زه ذکي الرحمن تاسو ته وایو هرکلی جي ډېر ښایسته سهار دی یو ځل بیا او ډېر ښایسته پروګرام زموږ یو ځل بیا سټارټ شو دا راته وایي چې ستاسو په کلي کې لکه مروت کې جینۍ د څومره عمر واده کیږي جینۍ مخکې به نسبت اوس داسې دي چې کم ایج چې هم واده کیږي او دا ده چې اوس زیاتره ایجوکیشن راغلی نو اوس خپل به نسبت 25 سال چې سی ایجوکیشن کمپلیټ سی بیا واده یې وکړي خو دا ده چې جاب ول بیا اجازت نشته ورته جاب اجازت ډېر جینکیو ته نشته هلته هغې غواړي چې موږ جاب وکړو ولې نه سر غواړي ډېر زیات خو اجازت نه بس دا چې بیا 25 ایج باندې یا 24 باندې چې رنګ ایجوکیشن کمپلیټ کړي یا هلته ایجوکیشن هم لګیایي نو واده یې کړي پچې زما دا خیال دی چې 40% اوس پښتانه داسې شوي دي کم از کم 50% چې هغوی په دې پوه شو چې د جینۍ جاب هم هغه عمره ضروري دی چې څومره د هلک جاب دی بالکل ولې چې ډېره زیات ګراني شوه او هغوی نشي هینډل کولی دا شی په یوازې باندې یو هلک دا هر څه هینډل کولی نه شي دا د کور خرچې دا بیلونه دا کرایانې د ماشومان هم چې بیا راشي نو یو ماشوم د یو سړي د ستر سړي عمره خرچه ده نن سبا بالکل چې بخښه به یو کس یو سرپرست به جیسے که پلار ووایي یا دادا به ووایي هغه به ګرده کور بیا ساتلی که نه اوس نه ساتلی شي که کور چې 5 کسان هم لګیایي به مشکل ګزاره کیږي نو اوس موږ که دالې سایډ ته سر وګورو نو اول ایجوکیشن ته به ډېر پام نه ورکېدلی اوس ماشاءالله ایجوکیشن ډېر زیات سلی چې یونیورسټیز ته هم جنکۍ جي کالجز ته هم جي کو ایجوکیشن ته هم لکه جي یونیورسټیز اوس واړه اورال کو ایجوکیشن دی نو هلته هم جي او جابز والا به زه ووایم چې داسې 50 چې به 15% داسې به جاب ول هم هغوی ورته جي خو دې کې یو خبره زه ګرانو کتونکو تاسو ته ووایم چې زمونږ الحمدلله هغه وخت دی اوس چې خیبر پښتونخوا کې ډېر زیات اویرنس راغلی دی هغه اویرنس چا راوستی دی څنګه لکه ټیک شوه زه لا ما سره چې عالی ده مونږ کوشش کوو لا مینه خپل پروګرامز کې مونږ د ویمن امپاورمنټ حوالې سره هم خبره کوو مونږ د ویمن رایټس حوالې سره هم خبره کوو خو مینلی میډیا خو خلک ګوري اویرنس ورته ملاوي پریکټیکلی بیا کول دا د معاشرې کار جی بالکل بالکل دا صرف په خبرو خو نه کیږي پریکټیکلی یې څوک کوي امپلیمنټ کوي یې څوک او د هغې څه مشکلات فیس کوي په دې باندې به ډېرې خبرې نن انشاءالله کوو او ګرانو کتونکو زمونږ چې کوم میلمانه دي هغوی به هم راځي په دې باندې خو زه تاسو ته یو خبره وکړم زمونږ میلمانه چې کوم راشي دا انشاءالله زه به وایم چې تاسو هم کالز وکئ او هغوی نه تپوسونه وکړي که یو جینۍ ده لا یو زنانه ده هغوی هراسمنټ ورسره کیږي څه مسله یي هغوی ته کار نشي کولی په خپل آفس کې صحیح جسٹ بیکاز ټول سړي د هغې ته په نندارۍ ګوره داسې هم خلک شته دی که نه چې هغوی دومره هم داسې زنانه شته چې هغوی آفس ته دې د وجې نشي تللی چې ټول ورته برن ګوري او ایگزیکټلی سر او دلته خو زیاتره زنانه داسې چې آفس ورک کوي که موږ کلیوالو سیمې چې وګورو هلته لکه نورې چې کوم غیر سرکاري ادارې دي هلته زیاتره مطلب هیلث ورکر هم ګوره غیر سرکاري ادارو چې هم کار کوي په کورونو شوري نو هغه ته هم ډېرې زیاتې مسلې د کلیوالانو سیمو لپاره او دلته خو ځای زیاتره آفس ورک هم یونیورسټیز ته هم جینکۍ جي نو تاسو ته چم ایشو وي او تاسو وایي چې لکه موږ نام دې نه مینشن کیږي چې جسټ کال کولی سو تاسو مشوره اخیستلی سو چې مخته تاسو ته چې داسې مسله وي نو هغه لای عمل به بیا تاسو ته موږ دلته میلمانه راغلي او به تاسو ته بیا مخته لای عمل شول چې تاسو چې سټپ مخته اخیستلی سو نو تاسو زندګي به هم لږ اسانه سي ګرانو کتونکو دا زموږ سره لومړی نمبر چې ناست دی زما ډېر ښه ملګری هم دی ډېر وخت پس را روان دی یو 2 میاشتې 3 میاشتې مخکې هم راغلی او ما سره پروګرام کې زما مطلب دا دی چې د خلکو کې دا اویرنس ډېر زیات راشي او په دې کې زموږ چې پرنسپل ایڈوایزر دی فوکل پرسن هم دی ډونرز کوآرډینیشن اینڈ ډیولپمنٹ ګرانو کتونکو محمد عباس خان موږ سره ناست دی دا خاتون محتسب زه به داسې ورته ووایم یو خو هغه وفاقي محتسب بیا صوبایي خاتون محتسب از سمثینګ ویری امپورټنټ بیکاز دی صرف د ښځو د حقوق حوالې سره سو اومبرس پرسن سیکریټریټ گورنمنٹ آف خیبر پښتونخوا جی موږ سره عباس خان صاحب ناست دی السلام علیکم جی السلام علیکم سر سر څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک طبیعت هم ښه دی دا موږ چې کومې خبرې سټارټ کړې په دې باندې تاسو سره هم خوځولو ډېر خوشحاله هم شوي چې شکر دی چې دا خبرې څوک ډسکس کوي and I could see the smile on your face
چې کله تاسو د خوشحالۍ نه چې یاره شکر دی چې زموږ پښتونخوا کې هم دومره اویرنس راغلو وټ وډ یو سی موږ چې خبره سټارټ کړه څنګه تاسو په دې حوالې کې څه وایي زکي صاحب اول خو ډیره مهرباني جزاک د خیبر ټي وي ستاسو چې تاسو دومره امپورټنټ ایشوز پک کوئ د زنانو حوالې سره زه تاسو ته دا ویلی شم چې پاکستان چې کله تاسو آبادي وګورئ نو 50% زنانه دي نو مطلب دا دی چې ته 50% آبادی خپل د ځان نه کټ کې او بیا ته غواړې چې زه د ترقي وکړم امپاسبل هغه جی په دنیا کې دا شانتې نه مثال شته او نه دا پاسبلیټي شته په پښتونخوا کې الحمدلله زمونږ د خاتون محتسب اداره د 2019 نه کار کوي لګیا ده او اوس ریسنټلی زمونږ چې کوم خاتون محتسب چارج اغستی دی اگین تاسو ته دا اعزاز حاصل دی زکي صاحب چې تاسو هغه په 14 اگست حوالې سره هم پروګرام شوی چې کوم کې زه هم راغلی وم هغه هم راغلی تاسو امیزنګ سټیټسټکس اوسه پورې الحمدلله راغلی 2500 cases backlog د جولای او د اکتوبر څخه تاسو ته 2500 cases 2000 کیسه backlog د زنانو د کیسز حوالې سره جایداد حوالې سره د هراسمنټ حوالې سره د جنډر بیسډ وایلنس حوالې سره خو سپیسیفیکلی ډېر څیزونه پکې د جایداد حوالې سره او په دې کې زکي صاحب تاسو مونږ د دې نه ډېر ښه خبر یو چې په یو مرلې باندې هم دلته مونږ وکتل چې څومره خلک پکې خپل د لکه قتل شي مړه شي دې ادارې ته الحمدلله دا اعزاز حاصل دی چې د وروستو 3-4 میاشتو پرفارمنس کې 2500 کیسز نه دا کیسز چې کوم دی نمبر لیس دین 500 ته راغی او دا وجه دا ده چې زمونږ چې کوم خاتون محتسب د مصر باب مهدي صاحبه دا هغه زمونږ یو پراید دی موږ دپاره چې دا هغه دغه د خاتون محتسب دا چې کوم په هغه پاکستانی لایرز کې واحد ړومبی زنانه فیمیل لایر ده چې چا د کوین اف انګلند د هیومن رایټس اوارډ ورکړی دی واو دی د ډیلی بیس باندې 70 نه 80 کیسز کاسټ لیست لګي دا تاسو ته چې زوم چې د 2.5 نه لیس دین 500 شو دا نه چې دا کیسز مونږ یو طرف ته وګرځول روزانه ډیلی بیس باندې 80 to 90 زمونږ په الته کوټ کې د 300 نه زیات خلک کینی او هغه ټایم او سحر 9 to مونږ جی 9 to 2 خو کیسز لګیای صرف کیسز 9 to 2 او جی او بیا چې د زمونږ سټاف چې د شپې یو لسنیمو 12 پورې ناست وي انکلوډینګ ار محتسب هغه ناست وي او هغه نه صرف فیصلې کوي په هغې باندې بلکې هغې باندې مخکې ډایرکشنز هم ورکوي دې کې د ټول نه امپورټنټ شی چې زه تاسو ته کوم بیل غواړم دا کیسز صرف چې کوم دا تاسو ته چې لیس دین 500 شو دې کې زیاتره کیسز ډیسایډ شوي دي او ډیسایډ شوي هم داسې دي چې زموږ ډسپیوټ ریزولوشن کاونسل دی نو هغه رونه او د خویندو مینځ کې چې کوم ډسپیوټ لګیای هغه خور او ورور کېدی شي 10 کال یو بل سره خبرې نه کړي خو زموږ د عدالت نه چې پاسي نو په خندا خوشحالۍ باندې او یو بل سره په مینه باندې هغه فیصله وشي بیا زموږ چې کوم کمیشنز تللی دي زکي صاحب تاسو ته به ایم شور چې تاسو هم ښه فیل کوئ چې 112 زنانو ته په خیبر کې چې هلته کې نه کاغذ شته د پټوار کاغذ شته نه څه شته هلته 112 زنانو ته خپل د جایداد حقوق میلاو شو واه ډېر ښه دا یو هسټوریک اچیومنټ دی د دې دفتر د هغې نه علاوه 4 زنانو ته په باجوړ کې دا شانتې اکراس پښتونخوا تاسو د لکي مروت یئ لکه مروت کې چې د بشمیره زنانه کیسز راځي او د هغې هغه کیسز حل کېږي هم دلته سره ودرېږي د دې لکه مروت کې ستاسو مونږ داسې کیسز هم لیدلي چې هغې کې جینۍ نه واده کوي صرف جایداد دپاره جی جی بالکل او چارسدې کې مونږ داسې کیسز لیدلي چې هغه هغې له واده نه کوي پښتونخوا کې داسې ډېر ایریاز کې داسې شته چې واده نه کوي صرف دې دپاره چې هغې جایداد
بهر لاړ د سی خپل فیملی نه نه You must have noticed these cases in دا صرف سر کومای لکه مروچن د اورال دا سیستم کیسه لګي جیداد پاره کنه چې وای چې موږ ول جیداد دسی وای چې چا ول یو لوري او چچګان ول الوادونه نو وای چې موږ ول جیداد چا کو نه د بهر نسیلار او جنکې بني خو ځکه چې یو تر زوی سره ته کور چې سترسل نو انسان ته دسی لګي لکه ورور کې کنه زیاتره داسې کیسز نو جنکې ظاهري خبر دا خپل شعور لري عقل لري نو دای بهر والا بوای چې چوکې مطلب پسند بوای چې ما د بهر ورکی نو هغه جیداد پاره هغه جنکې بهر نه ورکی هغه کور چې دنه نه ورکی چې موږ ول بهر چې کوم جیدادي اعلان نسی او اکثر واده کوي نه لکه هغه چې ترونه لملاړ نشي ماماګانو لملاړ نشي بس دا رونو تپاتی شي کنه دا د دې ټایپ کیسز لکه نه دا اسلامیک ته ګنایم څومره سخت ده او نه زموږ کلچر کې داشته عباس بھائی داسې کیسز تاسو مخې ته راځي موږ ته ډېر دا شانتې کیسز په ډیلی بیسس باندې راځي چې په کوم کې دا شانتې بلکې موږ ته خو داسې هم کیسز راځي چې کوم کې لکه اسلامیک آیډیالوجي کاونسل هم د زنانو په حق کې فیصلې کړي کانسټیټیوشن هم د زنانه په حق کې وي خو زما دا پوزه چې ده دا په منځ کې راشي زما چې کله انا په منځ کې راشي نو بیا نه زه دین منم نه زه قانون منم او بیا زه وایم چې انټرپریټیشن زه په خپله کوم چې زه به ټیک څنګه نو دې حوالې سره د خاتون متصب دا اداره چې دا ذکي صاحب تاسو ته زه دا وایم چې دا د دې زمونږ د زنانو دپاره یو دا شانتې ایریا ده چې کوم کې یو خدا دی چې دا فری کورټ دی دې کې هیڅ قسمه چارجز بني دې کې به تاسو ته چې دی که تاسو ته د وکیل ضرورت وي نو تاسو ته به وکیل هم زنانو ته ملاوي خدا دې دپاره ډېر امپورټنټ دی ګوري دا واوري تاسو سپیشلی هغه زنانه چې چا سره دا کیسز روان دي ګوري د چا چې واده په کم عمر کې کېږي د ماشومې نه مور غواړي نه لور غواړي خو پته نشته ولې یو ظلم یو ناروا کیږي لګیا دی ګوري زه دا نه وایم چې دا څه غلط کار دی غلط کار په دې سینس کې دی یو ماشومه سبق ویل غواړي خو تاسو په زور ورته وایي چې نه ته واده وکړې جی بالکل نو هغه د ماشومې هغه فیوچر د هغې ته تاسو به وایي څه فیوچر یې خو هغه به مور جوړېږي بچی بروړي نو لنډه دا چې په دې دنیا یا زندگی ختمږي په سترګو کتو باندې زمدی خو نه نواړه مړی دا خواهشات خوبونه هر چې شی مړی نو دې له وجې عباس سر نصر زه یو کوېسچن کوم زیاتره موږ جینکۍ چې دي چې کنفیوز دي که نه چې هغه کال وال باندې چوک هریس کوي میسیجز باندې هریس کوي نو هغه کیسز تاسو سره ګورو که نه سر که جسټ مطلب دغه جایداد وال سي یا داسې یو کې پبلک پلیسز باندې سي یا ووایي چې آفیسز نه نه هریس کوي دا کیسز تاسو هینډل کوو دومه خبر دا سر چې دې پرایویسي وال په بارې چې ځکه زیاتره موږ وال کې پي کې ول زنانه داسې دي چې هغه وایي چې موږ وال دې مطلب موږ دې په چې شو نسو یا موږ وال کار دی چې یا دې په پټه پټه باندې حل سي که نه جواب بریک نه پسلو او دا کوېسچن به هم تاسو ریفریز کړئ دوباره ګران کتونکي یو دماغ بیا راځو تاسو بیا تاسو هرکلی وایو and it's very important that مونږ خبرې وکړو د ویمن رایټس حوالې سره د هراسمنټ چې کوم لا دی هغې حوالې سره اینڈ دې حوالې کې عالیه موږ سره څوک راغلي دي نن ډېره غوسم ده موږ سره مس رباب مهدي دا چې صوبایي حکومت وال چې کوم دا خاتون محتسب دا چې موږ اوس په دې باندې ډېر بحث لګیا و چې موږ وایو چې وفاق چې عدالت راغلی و وفاق خاتون محتسب چې او ایگزیکټلی هغه د مسکنسپشن خو دی خو زه وایم چې د هرکلیو کې په خیر علی جی ستړي مشي فرسٹ آف آل تھینک یو ذکی آپ نے ہمیں بلایا اور ہمیں موقع دیا اور جیسے کہ ہمارے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا ہماری جو جورسڈکشن ہے وہ صوبے کی ہے تو صوبائی محتسب ہمارے جو جورسڈکشن ہے وہ خیبر پختونخوا پورا خیبر پختونخوا ہے تو یہ ڈفرینٹ محتسب ہوتے ہیں جو فیڈرل والی ہیں ان کا جو جورسڈکشن ہے وہ اسلام آباد میں ہے اور ان کے جو ڈومین ہے وہ اسلام آباد ہے اور البتہ ان کے ریجنل آفیسز ہر صوبے میں ہوتے ہیں وہ فیڈرل اینٹیٹیز کو دیکھنے کے لیے اور لیکن جو صوبے سے منسلک جتنے بھی
ہر صوبے میں اپنا اپنا محتسب ہوتا ہے. اور جتنے بھی صوبے سے منسلک ہماری جورسڈکشن میں ورک پلیس پروٹیکشن بھی آتی ہے, یعنی کہ مقام کار پہ آپ لوگوں کو محفوظ کرنا, اور ہماری جورسڈکشن میں وومنس پراپرٹی رائٹس, یعنی کہ خواتین کے پراپرٹی کے جو ہیں وہ بھی پورے خیبر پختونخوا کے وہ ہماری جورسڈکشن میں ہوتے ہیں. تو ہم ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے ماشاءاللہ, اور اس میں یہ ہوتا ہے, مجھے پتا تھا, اس کو پتا نہیں تھا. گڈ نیوز ڈز ناٹ میک نیوز انفارچونیٹلی. تو پھر آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا No news is good news. اینڈ گڈ نیوز از نو نیوز. تو تبھی آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کے پاس ایک انڈیپینڈنٹ, اللہ کا شکر ہے کہ نہیں, وہ ابھی عباس بھائی نے بتایا کہ 2,500 کیسز ایوری ڈے, یو ڈیل ود 80 کیسز ایوری ڈے. یس, مطلب ایک چیز جو نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے آپ اس کو پاسبل بنا رہے ہو. تو دس از اور گرانو کتن کو یو ډیر د فخر خبره د موږ د پاره. تاسو اوس به وګورئ کلپس فور د فرست ټایم in the history. Rubab Mehndi is the first lady who is representing our Pakistan in China. او دا وروستو ورځو کې د تاسو به اوس پکچر هم وګورئ, د هغې ویډیوز به هم وګورئ. It was with great honor, I would say, چې دا وګورئ چې مخامخ تاسو ته ویډیو ښکاري لګیا ده. نو میم یہ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کیونکہ ریسنٹ ہے یہ, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ذکی, پہلے تو میں آپ کو ینگ جرنلسٹ لائک یور سیلف, آپ ہمارے لیے ہوپ ہے. لوگوں میں اویئرنیس بڑھانے کے لیے آپ کی سپورٹ کا, آپ کی انکریجمنٹ کا بہت شکریہ. تو جو آپ نے شروع میں بات کی تھی, میں بہت جلدی اس پہ, کیونکہ دیٹ از کلوز ٹو مائی ہارٹ. تو 80-90 کی کازز لگانے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری جورسڈکشن میں, محتسب کی جورسڈکشن میں 2 چیزیں آتی ہیں, مطلب 2 چیزیں آپ کو بینیفٹ دیتا ہے محتسب کا ادارہ. ایک تو یہ فری عدالت ہوتی ہے, فری آف کاسٹ جسٹس خواتین کے لیے, اور دوسرا اٹس مینٹ ٹو بی اے اسپیڈی ٹرائل. تو جو اسپیڈی ٹرائل ہے اس میں ہمارے پاس ایک ٹائم لائن ہوتی ہے ود ان وچ وی ہیو ٹو ڈیسائڈ دا کیسز. تو جب میں نے اوتھ لیا تھا جولائی 14 کو, تو جو نئی اپلیکیشنز اور نئے کمپلیننٹس جنہوں نے فائل کی تھی کمپلینٹس, تو ان کو ہم نومبر-دسمبر کی ڈیٹس دے رہے تھے. تو اب ہم نے نیت باندھنی ہوتی ہے کہ ہم جو اپنا کام ہے انصاف کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ کریں گے, اس کو سکسیزفل کرنا اللہ کا کام ہے. تو ہم نے پھر جب 80-90 کی کاز لسٹ لگائی, تو آپ کو پتہ ہے کیونکہ ہائی کورٹس میں بھی اتنی کاز لسٹ نہیں ہوتی ہے, لوگوں نے کہا کہ وہ سسٹین نہیں کر سکیں گے ہم لوگ. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 2.5 مہینے ہو گئے ہیں, ہماری کاز لسٹ 80-90 ہے, اور ہمارے صرف یہی نہیں کہ ہمارے کیسز ڈسپوز آف ہوئے ہیں, مطلب ہم نے صرف فیصلے سنائے ہیں, کیونکہ اگر آپ فیصلہ سنائیں گے اور اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کچھ نہیں ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک ایلیوژن آف جسٹس دے رہے, جسٹس نہیں دے رہے. ہم نے ان فیصلوں کی, جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ڈسپوز آف کیے ہیں, تو ہم نے ان کی امپلیمنٹیشن بھی کرائی ہے. اور لٹرلی جو ہمارے کمیشنز گئے ہیں مختلف اضلاع میں, انہوں نے خواتین کو ان کے گھر کی چابیاں پکڑائی ہیں. تو اس میں, اور ناؤ کمنگ بیک, تو یہ جو ہمارا کام ہے آن گراؤنڈ ہم نے کیا ہے, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے تھرو ہماری خواتین کو یہ پتہ چلے کہ یہ مفت عدالت ہے, اور یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے. اگر ان کو ان کے وراثتی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات ہے کہ ہمارے پاس ایک کانفلکٹ ریزولوشن کی بھی ڈیسک ہے, کیونکہ اکثر اپنوں کے ہوتے ہیں, تو اس میں ہم لوگ ان کا صلح صفائی سے بھی, ہمارے اکثر جو کیسز ریزالو ہوئے ہیں وہ کانفلکٹ ریزولوشن کے تھرو ہیں. ناؤ کمنگ بیک, اٹ واز ہمارے لیے ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی کہ ہمیں آن دا بیسس آف دا انفورسمنٹ, کیونکہ ہماری انفورسمنٹ بھی کافی اسٹرانگ تھی, تو ہمیں ایک گلوبل پلیٹ فارم پہ پاکستان کو, خیبر پختونخوا کو ریپرزینٹ کرنے کی اپرچونٹی دی گئی. اور اس میں چائنا کے سپریم کورٹ نے ہمیں انویٹیشن دیا, جہاں پہ 189 ملکوں کے ججز آئے ہوئے تھے. تو پاکستان, اور اس میں the only representation was from Khyber Pakhtunkhwa. That's a great honor, MashaAllah. That's a great honor. مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے دیکھا,
اور میرے ساتھ جب انہوں نے, بلکہ میں ادھر ہی تھا جب آپ روانہ ہوئی, عباس بھائی نے بتایا کہ کل آپ کو چانا میں ہونا ہے, تو آپ نے کہا ہے یہ کیسے, تو پھر انہوں نے کہا کہ سلیکشن ہوئی ہے اس طرح. دس از سم تھنگ ویری نائس. گرانو کتر کو منگ سرا دا ایمن جلیل جان جے کم ایم پی اے دا جی یو آئی ماشاءاللہ, او پا خاص تو گمان دی دا عبدالجلیل جان صاحب زمونگا ما سر اکثر پروگرامز کے راضی دا جی یو آئی ایف دا آگی دخترم دا. السلام علیکم جی, ویلکم جی. اور دی دیر خستہ خبر آغا ورس کڑی وی جی مونگا چے کلا سیمینار لطلی والتا نو زماز لغ اختو چے دی تزنارکم دا خلق د جینکو حقوق حوالے سر, د ښځو حقوق حوالے سر دی چې کوم امپریسیو خبرې کړې وې نو زه چې ډیر زیات مونږ په خپل هم ټول امپریس کړیو. نو ویلکم ټو د شو ایمن. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. څه به وایي تاسو په خاص توګه باندې د جینکو زموږ په دې علاقې کې جینکو حقوق آیا مونږ پوره کوو هم که نه؟ وګوره ټول د دې آنسر به لږ زه ډیټیل کې ورکړم. وومن چې وي هغه یو معاشره کې ډېر اهم کردار دی. یو سوسایټي څنګه جوړیږي چې وومن سټیبل وي, هغه صرف سټیبل مطلب دا نه دی چې هغه انډیپینډنٹ وي, سټیبل مایند سیټ هغه سټیبل وي, هغه فیملی پریشر نه وي, هغه سپورټ سسټم سټرانګ وي, نو هغې سره زموږ یو معاشره جوړیږي. زموږ چې کوم یو سپیسیفکلی زه کے پی کې خبره کوم ولې چې زه ریپرزینټیټیو یم کے پی ایز ا هول ریپرزینټیټیو ته پکار چې پورا پاکستان ریپرزینټ کی, خو سپیسیفکلی زه کے پی کې باره کې به خبره کوم. ټول نه پہلے ایجوکیشنل گیپ, ایجوکیشن ډیر زیات ضروری دی. تاسو سره ایجوکیشن نه نو تاسو خپل سوسایټي خپل کور نشي چلولی مخې ته. ایجوکیشنل گیپ, سیفټي, هریسمنٹ کیسز سونه ډیر زیات هریسمنٹ کیس شول. یو وومن د هغه ټرانسپورټ کې سیف نه ده, هغه چې چرته ځي کار لځي ورک پلیس کې هغه سیف نه ده, هریسمنٹ هغه فیس کوي, ایجوکیشنل کرایسس هغه فیس کوي, اکنامک کرایسسونه موږ سره دي. یو وومن خپل بزنس نشي سٹارټ کولی ولې چې ډفرنسز راشي مین اینڈ فیمیل, دا ډفرنسز زموږ معاشره کې ډېر زیات دي. نو دا شیزونه زموږ لیډیز ډېر زیات فیس کوي. یو خپل چې اوپینین ورکوي, یو فیمیل خپل اوپینین ورکوي, نو هغه اوپینین څنګه چې یو میل اوپینین اغوستلی شي هغه شان فیمیل اوپینین خلک نه اوري, شي از جسټ ا لیډي. سو هغه دا هم ډېر زیات میټر کوي چې یو ښځه هم خپل یو اوپینین ورکړي. صحیح ده. بیا داسې نور هیلث ډېر میجر ایشوز دي, سپیسیفکلی موږ ویلیج سایډ ته وګورو نو موږ داسې هاسپټلس نشته چې یو وومن لا پراپر علاج وکړي, ایمبولینس وغیره نشته. داسې موږ سره کیسز راغلي دي چې نرسنګ زموږ دلته نرسنګ سسټم دونه بیډ طرف روان دی که نه چې هغه بالکل سټیریوټیپیکل ټایپ نرسنګ نه وي, چې یو لیډي که هاسپټل ته لاړ شي نو هغې سره ډېر زیات بیډ بیهیویر کوي. نو دا شیزونه مینټل کرایسس دي, هیلث ایشوز دي, ایجوکیشنل ایشوز دي, اکنامک ایشوز دي, ډېر زیات ایشوز موږ ته مطلب دی سوسایټي کې روان دي. اور زه دا خوشحاله یم چې موږ سره سر تاسو هم یو تاسو مرد مطلب چې زموږ چې کوم یو میل دي هغه دلته موجود دي, اور خواتین سپیسیفکلی خواتین مسائل باره کې دا په مونږ ستاسو حق دی بچې. ګوري مونږ میم هغه ورځ هم خبرې کړې وه عباس بھائی, او نن بیا هم دې خبره وکړه چې کیسز ډېر زیات دي. تاسو مو ویلې چې مونږ هغې سره ډیل کوو هم. اوس مسله دا نه ده, مسله دا ده عالیه جی بالکل چې سڑی پدے پوئی شی. او بالکل نو آسان ہے, مرد سمجھائیں, ونس اینڈ فار آل مردوں کو سمجھ آ جائے. جی بالکل. تاکہ وہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے چھوڑ دیں, اسپیشلی ورک پلیس. بالکل. ٹھیک شو دا تاس چکا میں خبر کوئی دا پا منگم مانم لاگو کی گی. ہمیں بھی اویئرنس کی ضرورت ہے. جو مجھے اس دن پتہ چلا کہ جیسے میڈم نے کہا گڈ مارننگ بھی اس کے بعد میں نے کبھی کسی کو گڈ مارننگ کا میسج نہیں دیا. واپسی پہ بریک کی بعد اس کو ڈسکس کریں, ٹھیک ہے جی. یو دمالو عالیہ. جی بالکل سر. وړو کې شان دماغونو بیا رجوع سر ما سر نه یو کوېسچن هم تپوس کوو لایکتونکو تاسو ته هم به وایم او سر نه به تپوس کوو. نو وړو کې شان دماغونو ویلکم بیک ناظرین. سر کوم شو وایي چې رباب مهدي صاحب لپاره تاسو ته ګورم هم نه رباب مې راغلی دا پرسنل میسج ما ته راغلی دا ما دا یو پرسنل میسج راغلی دا یوې جنکۍ والا. نو زه میم سره تپوس وکړم. میم ایک لڑکی کا میسج آیا, اس نے کہا کہ میری شادی ہو گئی اور جو مطلب حق مہر دیتے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا جوائنٹ فیملی ہے اور میرے ہسبینڈ نے اپنا حصہ میرے نام کیا, لیکن وہ جو ان کے دیور ہے وہ انہوں نے یہ حصہ جو ہے وہ بیچ دیا ہے اور ان کو کچھ بھی نہیں ملا. اس میں کافی ٹائم بھی گزر چکا ہے, اب اس کے بچے بھی بڑے ہوئے ہیں. تو اب کہتے ہیں کہ اگر میں اپنا حصہ مانگوں تو وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو
زیک کو سو کریں یا مجھے کیوں سو کریں؟ کیونکہ اگر یہ ہمارا پہلے ساتھ دیتے تو ہماری بہت ساری خواتین کو پتا ہوتا کہ وہ کدھر آئیں. یہ صحیح بات ہے. یو ایبسولوٹ. اب ہم نے کہا ہے نا کہ ویکلی ہم انشاءاللہ پروگرام ایک پلان کریں گے. لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ انفارچونیٹلی یہی بات ہوتی ہے کہ یہ ادارے لوگوں کے لیے بنائے گئے ہیں اور بدقسمتی سے لوگوں کو نہیں پتا. لیکن میں ان کو انکریج کروں گی کہ ہمارے دفتر آئیں. ہمارا دفتر بینیولنٹ فنڈ بلڈنگ میں خاتون محتسب کا دفتر ہے اور جو بھی میکسیمم ریلیف ہوا وہ ہم ان کو پورا دینے کی کوشش کریں گے. اوکے اوکے. اور میم اگر جو آپ لوگ یہ کیس وغیرہ ہینڈل کرتے ہو اس کے آپ لوگ پیمنٹ لیتے ہو یا یہ مفت ہوتی ہے کیا سین؟ بالکل مفت عدالت ہے. اور اگر آپ بالکل مفت عدالت ہے اور کوئی پیمنٹ نہیں. آپ دیکھیں کل بھی ہم نے ایک خاتون کو تقریباً 4 کروڑ کی جائیداد اس کے سپورٹ کی ہے. میں یہی بتا رہی ہوں جی کہ روز ہمارے فیصلے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ 2780 کیسز سے اگر ہمارا 600 پہ آئے ہیں ہم. اور جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ اس میں ہم نے صرف فیصلے نہیں سنائے, ہم نے ان کو امپلیمنٹ بھی کرائے. دیر میں ہم لوگوں نے 9 خواتین کو ان کے وراثتی حقوق دلائے اور صرف اس لیے تاکہ لوگوں کا فیتھ بحال رہے اپنے اداروں کے اوپر. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کی ٹیسٹیمونیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روز ٹیسٹیمونیلز جن کو بھی ان کے حصے ملتے ہیں وہ ٹیسٹیمونیلز ریکارڈ کرواتے ہیں اور روز خواتین کو ان کے پراپرٹی رائٹس. تو یہ ادارے خواتین کے لیے آپ کو, اور اس میں یہ ہے کہ آپ آئے ہمارے پاس, اگر ہماری جورسڈکشن میں نہیں ہوا تو ہم کورٹ میں ریفر کر دیں گے, ہم کسی اور سسٹر آرگنائزیشن کو ریفر کر دیں گے. اور اگر ہماری جورسڈکشن میں ہوتا ہے تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا تو اسپیڈی مینڈیٹ ہے. ود ان 2 months یو ول گیٹ یور پراپرٹی. ود ان 2 months. سو دس از اے ویری ویری اسپیڈی. آپ دیکھیں کچھ کیسز ہمارے پاس آتے ہیں جیسے کہ ایک خاتون آئی تھی جو 15 سال سے, ایک خاتون آئی تھی جو 35 ایئرس سے کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہی تھی. اور جب وہ ہمارے پاس آئی ہیں تو 2 ہیئرنگز میں ہم نے ان کو ان کے گھر کی چابیاں پکڑا دی ہیں. تو بلکہ یہاں پہ میں یہاں تک کہوں گی کہ جو جوڈیشری کے بھی ہمارے ممبرز ہیو بین ویری سپورٹیو, بلکہ کچھ جوڈیشری نے بھی اپنے بھی ریلیٹیوز کے کیس ہمارے ٹرائبیونل میں ہمارے محتسب کے دفتر میں لگوائے بیکاز اٹس اے اسپیڈی ٹرائل. تو اب لیکن میں اسپیڈی ٹرائل کہہ رہی ہوں اور وہ بھی ان کے شو میں کہہ رہی ہوں جو کہ ایک ماشاءاللہ ینگ اور بردبار قسم کے جرنلسٹ ہیں. اسپیڈی ٹرائل کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ابھی آئیں گے اور اگلی ہفتے آپ کو پراپرٹی مل جائے گی. اسپیڈی ٹرائل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ 2 مہینے کا تقریباً پروسیس ہوگا. 2 months is nothing. اگر دیوانی مقدمات بقیدہ کرنا ہو پکے لگے دا اور دا حق دے جو میڈم کہہ رہی ہیں پدی کہ لگ ہوں کہ اضافہ کول واڑم جس سے میڈم خبر اوکرا کہ صرف سپیڈی ٹرائل نہ دے بیکاز زمونږ په پښتونخوا کې یا زمونږ د پاکستان په کلچر کې زمونږ په چې څنګه کلتور دی په هغې کې چې ته چاله عزت ورکې نو عزت به درته ملاویږي. او بیا زمونږ په پښتنو کې دا شی ډېر زیات دی. میڈم یو کار دا ډیر لوی وکړو, ډیر امپورټنټ یې وکړو چې ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره حالانکه د دې قانوني طور باندې ایز لکه د دې چې کوم سټیټس دی دیٹ از هغه د های کورټ د جج برابر دی, خو دی هغه ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره په داسې طریقه باندې دی د عزت والا یو دغه جوړ کو پروفیشنل لینک جوړ کړو چې هغه په خپله تاسو یقین وکئ ما په خپله ولیدل چې زموږ جونیئر لایرز ته ACs او DCs د ډیفرنٹ ډسټرکټس نه په هفته او اتوار ټلیفون کوي چې موږ ته ووایي چې تاسو کم کیس ته چې موږ یې زرو باسو. نو دې حد پورې لکه نه د چا اوسه پورې د میډم د چا تنخواه بنده کړه, نه چاته وارننګ لیټر ایشو کو, ټول په میوچل ریسپیکټ په بیس باندې کیسه روانه ده او ډسټرکټ ایڈمنسټریشن فل سپورټ کې ده. That's very nice. نو هغه ډیر لوی او ډیر امپورټنټ شی دی. بل دا چې میډم خبره وکړه تاسو د چاینا خبره وکړه, میڈم رباب مہدی از پورا پاکستان ریپرزنٹیشن په دې کانټیکسټ کې کړی دی چې یو خدا 30 ایئرز هغه سیلیبریشن کولو سپریم کورټ اف چاینا. نو دا او دای چې شي واز د کی نوٹ سپیکر په هغه اوکیژن باندې, نو دا د پاکستان نمائندگی و الحمدلله او دا لکه فرست ټایم په 30 سال سیلیبریشنز 189 کنټریز کې
زمونږ د پښتونخوا دا هم یو ډیر لوی اعزاز دی حالانکه موږ سره په څلور واړو صوبو کې متصب هم شته خواتین متصب هم شته خو دی له الله پاک دا عزت ورکړ چې دی د پاکستان نمائندګي نه صرف وکړه بلکې دی ته هلته په هغه موقع کې هم چاینیز ججز یو کې یو ایس او جرمن ججز دی اپریشیټ هم کړل او ورسره هغه افر مکو چې هغه په پاکستان کې په پښتونخوا کې د جوډیشري د امبټس پرسن د نور ادارو که هغه خپل سکلز کپاسټي بلډینګ د پاره سکول شي هغه خپل آفرز هم دا وکړل زبردست میم ایکسپیرینس جو یہ بتا رہے ہیں ہاؤ واز دا ایکسپیرینس ان چائنا کیسا فیڈ بیک کیسے ملا ایک کے پی کے سے ایک فیمیل جا رہی ہیں جن کو فار دا فرسٹ ٹائم شی از ریپرزینٹنگ پاکستان ان دس کانٹیکسٹ دیکھیں ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی اور ان کا یہ کہنا تھا جو پارٹیسپینٹس تھے کیونکہ وہاں پہ جرمن ججز بھی تھے امریکن ججز بھی تھے چائنیز ججز بھی تھے یو کے سے بھی تو تمام جتنے بھی نمائندے ہوئے تھے آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ ان ریپرزینٹیٹیوز نے کہا کہ نارملی جب خواتین کی بات آتی ہے تو نیوز بہت ڈپریسنگ آ جاتی ہے کہ یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا ادھر یہ نہیں ہو رہا ادھر وہ نہیں ہو رہا کہیں جی بی وی کے کیسز ہیں تو کہیں کچھ ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک رے آف ہوپ اور ایک پازیٹیو سٹوری ہے ویری نائس اور انہوں نے بلکہ یہ کہا کہ یہ ایک بہترین اگزامپل ہے امپلیمنٹیشن کی کہ کیا کس بہترین طریقے سے خواتین کو ان کے دیکھیں کیونکہ امپاورمنٹ کیا ہے فائنینشیل امپاورمنٹ از کی ٹو امپاورمنٹ تو اگر خواتین اپنے مقام کار پہ محفوظ کرتی ہیں اور پھر دوسرا اگر ان کو وراثتی حقوق مل جاتے ہیں تو جب وہ فائنینشلی امپاورڈ ہیں تو وہ امپاورڈ ہیں اور یہ جو ہماری اسپیچ تھی لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ اتنا کام ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں تو جب خیبر پختونخوا کا تو ہماری ملک کا آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جینڈر پیرٹی انڈیکس میں انفارچونیٹلی ہم افغانستان سے بھی نیچے ہیں تو اور وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا اچھا کام ہو رہا ہوتا ہے وہ کہیں ریفلیکٹ نہیں کرتا تو ہم نے اس وقت خواتین کو اسٹیٹسٹکس نہ تو کبھی بننے دیا ہے اور نہ بننے دیں گے ہم نے کوشش کی ہے اللہ نے برکت ڈالی ہے اور ہم سرخرو ہوئے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ وی کوڈ کہ خیبر پختونخوا کی پاکستان کی ایک پازیٹیو امیج اور ایک پازیٹیو ریپرزنٹیشن جو کہ فیکٹس پہ مبنی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہاں پہ جو امریکن اور جرمن ججز تھے اور باقی بھی جو جوڈیشری تھی یہاں تک وہ لوگ ہمارے خیبر پختونخوا میں انٹرسٹڈ ہوئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے ینگ لائرز کو اور ہمارے ینگ ججز کو فری ٹریننگ پرووائڈ کریں گے یہ بہت اچھی خبر ہے تو اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر برطانیہ کے اگر امریکہ کے اگر جرمنی کے ججز ہمارے ججز کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دیتے اور یہاں پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ان کو وہ اکریڈیشنز مل جاتی ہیں باہر کے ملکوں کی تو آئی تھنک اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہو جاتی ہے تو اس سے لوگوں کا بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ ہم نے ایک بہت زیادہ ایک اٹ واز این اپرچونیٹی ٹو ریفلیکٹ ٹو شیئر اینڈ آلسو ٹو گرو تو بہت ہی زیادہ ہم نے پروفیشنل جوڈیشری دیکھی وہاں پہ تقریباً کیونکہ سپریم کورٹ کا دعوت نامہ تھا تو وہاں پہ تقریباً ان کے جتنے بھی جوڈیشری تھی جوویلائل کورٹس کے بھی خواتین سے منسلک جتنے بھی کورٹس تھے اس میں تمام ان کی پریزنس تھی اور جتنے بھی پیپرز پڑھے گئے وہ انتہائی پروفیشنل جو بھی وہاں پہ کام ہو رہا ہے اور اچھا اس میں ایک سوری جووینائل ڈیلنکوینسی تو ہے ہی نہیں یہاں پہ کہ ہے کچھ کوئی کانسیپٹ ہے جی کانسیپٹ اس میں بھی کام ہو رہا ہے but that will need a separate show so کیونکہ وہ مجھے نہیں لگتا وہ لیکن in personal capacity not on my ombudsperson's hat but in my personal capacity I think Abbas has been aware of the steps that we've been taking اور میں آپ کو I'll put you in touch اس طرح سے تو نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہیے but there are some positive significant steps being taken in the right direction ٹھیک ہے تاسو پلیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی
پلیز. I truly appreciate her efforts اور انشاءاللہ ان کے ساتھ مزید آگے کام بھی کریں گے انشاءاللہ. بٹ یہاں پہ مین چیز ہے اویئرنیس. دیکھیں ایکٹس اینڈ لا ایک ایسی مثال ہے کہ واٹر ٹو اے گارڈن, ٹھیک ہے, بالکل. ایکٹس آپ کے پاس ہیں, آپ سب کچھ کر سکتے ہیں, بٹ اویئرنیس دو قسم کی ہے. ایک تو لوگوں کو اپنے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے اسمبلی میں ایک کمیٹی ہے, پٹیشن کمیٹی ہے, وہاں پہ جو عوام ہے وہ اپنے مسائل جو کمیٹیز ہیں ان کو لا سکتی ہے, مگر ہم جب انٹریکشن کرتے اچھا یہ ہے بیچ میں یس ہے عام عوام وہاں پہ لا سکتے ہیں اپنے جی لا مسائل؟ سکتی ہے. ابھی وہ پراپر ویب سائٹ پہ یہ چیز ایڈ بھی ہو جائے گی, بٹ جب تک ایڈ نہیں ہوتی تب تک آپ جو ہماری جو جتنی بھی ڈپارٹمنٹس ہیں, کمیٹیز ہیں, ان کو آپ ریفر کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے جو پرابلم ہے ریٹرن فارم میں کر سکتے ہیں. آپ آ سکتے ہیں اپنا ریٹرن, مطلب کسی بھی ایم پی اے ایم این اے کے حجرے میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ آئیں, آپ اسمبلی آئیں. ایگزیکٹلی آپ آئیں. یہ چیزیں میں کہہ رہی ہوں اویئرنیس ہمارا امپورٹنٹ کی رول پلے کرتی ہے. اچھا یہاں پہ جو کام یہ کر رہی ہے اس میں دو قسم کی اویئرنیس ہے. ایک تو عوام کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے شروع ہو چکی ہے, آپ اپنے مسائل آپ یہاں پہ لے کر آئیں. دوسری اویئرنیس ہے ہمارے اسٹیریوٹیپیکل مائنڈ سیٹ. جو لڑکیاں ہیں اگر ان پہ کیسز بھی ہیں, ان کی جائیداد بھی ہے, مگر وہ ڈر کی وجہ سے, ایک اسٹگما کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتی, تو اس چیز کو بھی ہم نے چینج کرنا ہے. اور چینج کرنا صرف کسی ریپرزینٹیٹیو یا کسی فیمس پرسنالٹی کا کام نہیں ہے. آپ ایک کمیٹی بنائیں, آپ ایک علاقے کا جو امام ہے اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز ڈالیں کہ آپ اپنے علاقے کے لوگ کو یہ چیز بتائیں. علاقے کا جو بڑا ہے آپ اس کو بتائیں کہ یہ چیز چینج کریں. جو ٹیچرز ہیں یہ امپورٹنٹ کی رول پلے کر سکتے ہیں. اور دوسری بات, فار ایگزامپل اگر میں ریپرزینٹیٹیو ہوں, میں کسی علاقے میں چلی گئی ہوں, میں نے ان کو بتا دیا کہ یہ آپ کے کام ہے, یہ آپ کے حقوق ہے. ٹیمپرری ان پہ وہ چیز اثر کرے گی, بٹ یہ لانگ ٹرم کے لیے نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ تو کہے گا یہ ووٹ مانگنا ہے, یا فار ایگزامپل یہ ریپرزینٹیٹیو ہے, ہمیں ایک اسپیچ دے دی بس چلی گئی ہے, لوگ کا یہ صرف تقریروں کو بس لاڑا, صرف تقریروں کو لاڑا بس. یہ ٹیمپرری ان پہ ایک امپریشن پڑے گا یا ٹیمپرری اس کا اثر ہوگا, بٹ لانگ ٹرم کے لیے جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں وہ علاقے کے ہی لوگ کرتے ہیں. اویئرنیس دینا ان کے تھرو ضروری ہے. بالکل. یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ عبدالجلیل جان صاحب کی بیٹی ہے, قسم خدا. ویری ویل ڈن بیٹا, بہت پیاری باتیں کی آپ نے. اور دا سے خستہ خبر ہے مو کہ انشاءاللہ چم دی خبروں مان دے زمگا خلق عمل شروع کی کنا دا اویئرنس پر پلا بے راضی. بالکل دی جسنگ خبروں کا بس یہ آخری کوشچن دی نے تپوس کو ماں ٹائم ہمارے پاس بالکل 2-3 منٹ رہ گئے. ایک آخری کوشچن میں آپ سے پوچھتا ڈیر بیکاز ڈیر لیٹ رالی تاسو انشاءاللہ بل پروگرام کی دارا تو وہی چی ستاسو دا جنزی والا چکم دا ماشومان دی ستاسو کہ دا مسئلے شتا دے چی یرا ہراسمنٹ فیس کوئی لا تاسو لدا سک جینکے رازی پارٹی تھرو لا محلے والا علاقے والا چی ایمن باجی داو گو رکھنا دا سے مسئلہ دا لکانت گلے کی ادری گی چارا تا ٹیلیفونوں کو چا موبائل دا سے کیسز رازی بھئیو پختو سوی ورطا اگا ورطا میں بھی غلط شن نما بھی بیان کرے کہ ارس برو خو عادت نبو عادت نبو بالکل. نو اگا دا سے خبر ہے جکم فاؤنڈیشنز دی کا نا اگا دلتای فاؤنڈیشنز تاسو دلتا جوڑشی سونا جنریشن گیپ امراشی مخکم لارشی چکل پور استاسو انوائرمنٹ سیٹ نشی استاسو کور طرف را مائنڈ سیٹ چینج نشی کنا تاسو نشی چینج کرده دا سے نا دا چی مونگا امیڈیٹ سٹیپ والو یا مونگا فار ایگزامپل دا ہوئے چی دا ہیرسمنٹ ختم شی دا با دو نظر نہ ختمی گی دا با یو ٹائم علی اور ہیرسمنٹ دو نظر نہ ختمی گی دا جین زی دے کا جین الفا دے کا زمونگ پریویس جنریشن دے دا شیز پہلے فیس کرده دے سٹیل فیس کئی ماتا لگی کا زمونگ اویرنس اور ایجوکیشن دا شیزونا کم شول کنا نو دا شیز دیر زیاد مخیطہ بلارشی ما یو آرٹیکل ویلو آئی کے ویل چی کم یو زمونگ چی پاکستان کے عوام دے چاچی ایجوکیشن نہ دے ویلو مطلب چاچی ایجوکیشن نہ دے کڑے اگا بچی کم یو ایجوکیٹڈ عوام دے آئے باندے بددی دیر ہیوی اثر بھی کرمنل سائٹ تبم زی اگا ہیراسمنٹ سائٹ تبم زی اگا سوسائڈ سائٹ تبم زی نو دا دی ریسپانسبلٹی صرف انڈیویجول باندے نا دا حکومت باندے ہم دا چتا سو دا سے فنکشنز شروع کئی یا دا سے پروگرام شروع کئی یا ایجوکیشن طرف تا معشومان راہ ودی چاہے مائنڈ سیٹ چینج شی نو اگر فیکٹرز کو دیر زیاد دی فیکٹرز خوشتا خود مین فیکٹر بایولوجیکل فیکٹر ہم دے یو ہیومن باڈی دا ہے بایولوجیکل امپیکٹ اور فیکٹرز ہمیں آئی دا پرم اویرنس ضروری دے مطلب اسلامک چتا سو روسٹو پریویس ہسٹری کرے اگر لگ ڈیفرنٹ ہوا بولے چی اگر ہر شیز انٹریکشن دیر زیاد تو اوپن کوشچن آنسر سیشن بو پیرنٹس طرف انسان ہر یو چیز ڈسکش کول شو اس لگدا شزونا انٹرنیٹ طرف تا انسان دیر زیاد دیر لڑا معشوم پوئی گی نا خو بس انٹرنیٹ اوپن کی
everything is open. So دا چیزونه ډېر ضروری دي. ایجوکیشن ایجوکیٹ کول ډېر زیات ضروری ویل ڈن بچے. میم آخر میں فیوچر پلاننگ کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا آپ کر رہے ہو, اور سب سے زیادہ کیسز کون سے آتے ہیں آپ کے پاس پلیز؟ ہمارے پاس سب سے زیادہ اس وقت پراپرٹی کے کیسز آ رہے ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ انڈیویجولس کم اینڈ گو. ہمیں خیبر پختونخوا کو بہت سنجیدگی سے اس کے اداروں کو بنانا ہے, اس کے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. اور میری فیوچر پلاننگ یہی ہے کہ جب تک میرا ٹینیور ختم ہو, جو کہ میرے خیال سے 3 سال میں ہے, تب تک ہم محتسب کے ادارے کو بہت مضبوط اداروں کو ہم بنائیں, خیبر پختونخوا کو ہم بنائیں. اور میرا خواب یہی ہے کہ جب تک میرا ٹینیور ختم ہو اس وقت خیبر پختونخوا کی ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے محتسب کے ادارے کی کوئی نہ کوئی برانچ ہو, تاکہ لوگوں کو جتنی سہولت ہم دینے کی کوشش کریں اس سے بھی ملٹیپلائی, اور لوگوں کو اور ہر جگہ لوگوں کو یہ اویئرنیس ہو. اور ہم ہمیشہ یہ کہتی ہوں میں صبح کے وقت بھی اپنے اسٹاف کو بھی اور ہر ایک کو کہ عوام ہمارے نوکر نہیں ہیں, ہم عوام کے نوکر ہیں. اور میں دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں توفیق دے, اور اللہ ہم سے یہ توفیق نہیں کھینچے کہ ہم خیبر پختونخوا کو سرو کر سکیں, جس کو کہ سرو کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سنجیدگی سے کام کرنے کی, میرٹ پہ کام کرنے کی, اداروں کو بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور وہ ہم آپ کے جیسے ینگ جرنلسٹ, آپ کے جیسے, اور ود ینگ پارلیمنٹیرینز, اینڈ عباس از آلسو این ایسٹ فار اس. So we will inshallah we will be trying to deliver. Thank you ma'am, thank you so much. Thank you so much Ayman, thank you so much sir, God bless you inshallah. یو وړو کې غوډه عباس سر کوېسچن چې زیاتره ما دوت سر سره بریک بعد خبر کړي وا ما ته چې یونیورسيټي سے ریسرچ سلای و یو 100% چې صرف 16% د پزا وا چې 100% وال افیس چیرته نو کایندلی دا لږ وشو پلیز دا خو پتا سو ډیر غټ هغه پوینټ والو. دا جی دا تاسو خبره ډیره ویلډ ځکه ده, خو اګین زکی به وایي چې ماته راړوي هر څه ماته مراړوي کړه تاسو. د پرابلم از چې که زما جرنلست ته نشته پته, صحیح خبره ده, زما ایم پی ای ته نشته پته, yes you are right. نو زه به په کلي کې د یو عامې زنانه ته زه څنګه رسم, ایگزیکټلی زه به رسم ورته د ایم پی ای په تھرو, زه به رسم ورته تھرو جرنلست. ځکه ما زکی ته ریکویسټ وکړو چې زمونږ نیکسټ میټینګ چې وي نو مونږ به د خیبر ټي وي په دې هال کې که نه وي د متصب د امبچپرسن په هال چرته تاسو وایي غني ایم پی ایس چې څنګه مونږ ته وایي که په اسمبلی کې دننه وي, مونږ یو سیشن ضروري ځکه دی ځکه د ټول جرنلست سره لکه چې مونږ ته دا اداره نن نه 6 کاله مخکې جوړه شوې ده, او مونږه مسله دا ده چې یو ځای فری دی, انصاف پکې په 60 ډیز کې دننه ملاویږي. لکه دا دی میډم چې کوم 35 ایئرز اولډ زنانه یاد کړه, تاسو یقین وکئ 35 ایئرز هغه په کورټس کې یو زنانه ته په 35 ایئرز په کورټس کې راغې او د هغې فیصله په 2 میاشتو کې دننه وشي. هغې چې څنګه دواګانې کولې دا شانتې لکه د وروڼو د خویندو منځ کې چې کوم نفرتونه وي هغه زموږ په عدالت کې محبت کې بدل شي. عباس بھائی زمونږ نور ملمانه انتظار کې زمونږ ستاسو خبرې دومره خسته دي که نه چې ما زړه نه غواړي, خو یو ګډ نیوز به تاسو ډېر زر درکوم انشاءالله چې عباس بھائی حوالې سره یو ګډ نیوز به موږ کوشش کوو چې ویکلی یو پروګرام شروع کړو تاسو له, او تاسو ډایرکټ کالز کوئ او دې نه تپوسونه کوئ او دې ملمانه راشي او هغې جوابونه درکوي. دا به داسې چې یو ستاسو به هغه څه ورته وي سر چې کھلی کچېرې غوندې به وي تاسو لپاره. ګرانو کتونکو ډېره مهرباني, ونس اګین تھینک یو سو مچ. یو وړوکې دمالو او زموږ نور ملمانه ناست دي هغې به راولو افټر ویری شارټ بریک.
سلرا لوای چې په ښکلو نظر مکړه او سلرا ته وای چې په ښکلو نظر مکړه ښکلو نظر مکړه سترګې 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 چې پیدا دي خود دار راکنا او سترګې چې پیدا دي خود دار راکنا او زلفې چې ولول شي خو بل یار راکنا او زلفې چې ولول شي خو بل یار راکنا او تور چې تیریږي خو گزار راکنا او تور چې تیریږي خو گزار راکنا او زلفې چې ولول شي خو بل یار راکنا زلفې چې ولول شي خو بل یار راکنا ویل ویلکم اسپند یار زبردست یار زبردست راضی جی راضی ماشاء اللہ یره والله منم دی مایک درته لګیدل دی چې مایک ولګو د مایک هغه دی جی شاته دی تاسو منځ کې کینی جی تاسو د هغې سره خبرې اترې کوئ زه به دې ته مایک اوکې بالکل سر تاسو دته مایک ولګو موږ سره چې چېرې موږ تاسو ته ویلي وو چې دې بعده بریک رالی موږ ته ویل چې موږ سره دوه ډېر ټیلنټډ نوره هم چې کوم میلمانه دي هغه راجي به موږ سره جلال خان یوسف زی صاحب ناسته هغه چې کوم د قانون چې هم آواز لري موسیقي چې هم आवाज لري تاسو پروګرام کې خو هرکلی وایو ډیره مننه ستاسو مننه چې موږ د خپل پروګرام برخه جوړ کړو ډیره مننه یوسف زی صاحب دا ته وایو چې قانون او بیا موسیقي دا څرنګه بیلنس کوو سره زما ځکه چې قانون خو داسې وتی نه لکه دی وایي چې قانوني طور باندې تاسو څنګه جوړ شوي بیسیکلی دا دواړه داسې خصوصیات دي زما په خیال چې دا پیدایشي په انسان کې نیم موجود نو زما په خیال د دواړو فیلډ څخه نه راځي که نه کاغه وکالت دی او کاغه سندره ده نو یو خو دا دواړه دیم خدمت یو قسم له سندره هم خدمت دی د امن او دغه سندرې بنده وایي خدمت دی د کام او بیا دې خوا وکالت هم داسې یو څیز دی چې هغه هم یو خدمت دی د عوامو چې خلکو څومره مسلې راځي هغه انټرټین کول نو زه خو دواړو کې ډېر زیات ښه فیل کوم او الحمدلله تر دا دمه مې ډېر ښه مینج کړي دي نو بس دغه ژوند دی او دا سٹارټ اول وکالت سٹارټ شو که اول سنګینګ بالکل نو د وکالت دپاره خو بلا شی ډګرانې مو اغستې بلا شی کتابونه مو وې او سندره خو داسې یو څیز دی چې هغه قدرتي انسان کې یو دا آرټ موجود دي نو بیا هم په هغې باندې محنت وکړو خواري مو سر زه یوه خبره چې چوره هم وکیلان دي یا لا ول سټوډنټس دي که نه بلا ټیلنټډ دي چوک به پچې شاعرانی چوک به تبلیغ هم پچې وایي چوک به داسې موسیقي او پچې کوي دا څه وجه اصل کې لا دومره ډرای سبجیکټ دی که نه که دې سره تاسو فن لطیفه ته نه راځئ که نه نو تاسو به لیوني شئ نو یو هیو ټو هیو سمثینګ فار یور لیجر ټایم او بل زموږ د فیلډ کې سپیس هم شته لکه تا یې لا وکړئ چې ته ورسره څه بل څه وکړې د خپل ځان د ښه ساتلو لپاره د معاشره کې ژوند تېرولو لپاره نو زما په خیال چې لوی او ډېر ښه فیلډ دی دې سره بنده خامخا داسې څه آرټ کوی شي جلال بھائی تاسو خو لا کوئ او ورسره سنګینګ کوئ که نه اسفندیار بھائی لایف خو داسې دی چې هغې تھرو آؤٹ صوفیزم طرف ته او بیا هغې کلاسیکل صوفیزم which is very rare in the world دا خیال ته لکه یو ما زه خو هغه اسفندیار پیژنم چې مونږ سره به شو کوله او آئی ټي شو به کوله کمپیوټر خلکو ماشومانو ته به کمپیوټر دا خبر چې او جی اچھا او بیا एकदम دې سایډ ته مطلب he was working he is a philanthropist he was working for people in دیر او داسې علاقو کې به
او بیا एकदम دی طرف ته راتګ اسفندیار how was the change and why? Thank you very much for inviting me. It's always a pleasure to be at AVT Khyber channels. May that be in Peshawar or in Islamabad. Exactly. So, dera manana اصل کې جی ګډا نڅا والا او د صوفیزم والا شوق ما وړوکوالي نو ها او بیا شروع کې خو جی ما سبق ویلو او لیول میں اسلام آباد بیکن ہاؤس میں وکړو بیا مې کوم سیټ یونیورسيټي نه بی بی اے وکړم بی اے مې وکړه and I also tried to do law خو بس بیا جابز مو کولو نو بیا ملټي ټاسکینګ ګران شي دي نو دا دی چې لکه صوفیزم سره متعلق ویل چې خوشحال خان خټک مسیح ام 12 جنریشن نو هغه شاعري خو موږ خاندان کې خامخا وجي همیشاونه نو دا فنون لطیفه چې څومره هم دي زیبا هنرونه فاین آرټس دا ټول خپلو کې تلل شوي دي که هغه شاعري وي پویټري وي او که هغه لکه زه دا اکثر ماته خلک کې چې د خوشحال خان خټک مسیح او ګډا ویلې کې نو زه ورته کوم چې شاعر نستر فنکار نه وي ویلې چې د ټکو والا اتاڼ کوي ټکو والا رقص کوي او چې کوم رقاص وي یا ګډیدونه وي اعضا او شاعري کوي بدن دا د کې دا ګډا نڅا کې موږ بدن نه ساز جوړو هغه ژغو که نه نو دا چې دا ټول انټر ریلیټډ دي 2018 کې اشرف غني په دور کې خاص طور باندې افغانستان ته وبلل شو ځکه چې هلته کې قومي شاعر چې دا خوشحال خان خټک دی که نه جي نو په کابل کې مې ګډا نڅا وکړه مختلف ټي وي چینل سره او کاردان یونیورسټۍ کې پوهنتون کې او د نه علاوه مزار شریف ته لاړم چې کوم بلخ ده مولانا جلال الدین بلخي والا جای پیدایش رومي جای پیدایش نو دا دی چې لکه بس خدای پاک ما بیا یې هم داسې هلک وته او دا صوفیزم خدا خو جی خدای عبادت ده د خدای والا انان یا صفاتو کې یو صفات مصور هم ده او مصور کار وي ششته ښکلاګانو سره رنګ رنګي سره کار کوون که نه نو موږ فنکاران خو صرف عرش باندې چې کوم ټول نستر فنکار ناست ده هغه په عشق کې لغونې او تاو شو شوري شو که نه جي نو دا ده چې تصوف خو د موږ والا د سیمې کې هر ځای کې ده که هغه بابا بھولے شاه وي د پنجاب والا که هغه د موږ والا لال شهباز قلندر د سیمڼ والا که نه هر طرف ته هغه شته ده نه ما دا ویلي چې اسفندیار په ژوند کې دا کله چینج رالو دا خو جي that you adapted it as your profession as well. No, in year 2000 there was this ad in the newspaper, the news, classical dance for women and children. So I called them up from my PTCL landline. The mobile doom raziyat no. I asked them, why this discrimination? Why can't I, being a male, I learn classical Kathak dance? خدا خو 25 کاله زوړ اسلام آباد حالات بل شنو کنه جی نو then I started learning it او کور طرف مخالفت زکه ونه شلو چې یو خاصه د شاعرانو کور ده لوستي کسان دي او بیا د ځکه چې I was doing my A levels from Beacon House نو ما خو خیال کې نه و چې بیا ویوارز راشي چې I'll be performing professionally کنه جی and why not why should we not dance professionally ځکه چې ګوري ډانس څه ده ډانس is that performing art چې کوم acting singing music costume هر څه تاسو ته په یو پیکیج کې ملاو شي او دا چې کوم ډانس دا ما ولا خټک ډانس شي یا روایتي ډانسونه شي یا صوفي ډانس شي دغه خو مال یې جوړې نه د سل کسانو جمع جوړیدل شي نو دغه نو ریانشتا نه فاشیشتا د خوشحال خان خټک کلام مولانا رومي کلام بابا بھولے شاه په کلام او ما دا بس خدای پاک ما دا مرتبه رکړی د جی چې پاکستان میں څومره قومي ژبې دي پښتو اردو براهوی سرایکی ما په ټولو ژبو باندې مغی لباس کې مغی شاعري باندې ما دا نڅا کړې ګډ یار ویری نایس ویری نایس ویری نایس ها اوس لکه د دې عالیه بالکل رقص او ډانس راغی کوي کنه بالکل ایکسپریشنز بالکل زه کدا وایم چې اسفندیار صاحب چې چرنګ رقص کوي نو نن سبا چې موږ خپل پښتنو ته وګورو کنه چې کوم دشمنی پال کړي دی یو بل سره هغه چوتای نه زړه بدوي نو دې نشه د چې رقص کوي یو بل سره مینه هم خوروي دې سره به وړو کې شاندما صحیح شو دې سره وړو کې شاندما خلو بیا راجو بیا جلال نه هم سر چوک سندرا اورته نه یس ایگزیکټلی شبکن
شو لو سرانزدې چې د غنمو شو لاړل موسم تیر د شړشمو شو لو سرانزدې چې د غنمو شو دا ځل په شریکا باشر تزو دا ځل په شریکا باشر تزو شابکن یار په خبر تزو شابکن یار په خبر تزو کډې ګران غاړ خړ خبر تزو خو دې کمال وکړو یاره زبردست زبردست شاعري د چا ده لیریک دا طارق مشال زموږ ډېر ښه ملګری دی د هغوی شاعري ده او بیا د ګلورین باچا کمپوزیشن دی او آصف حسین استاد د دې میوزیک جوړ کړی دی نو بس یو روایتي غوندې سندره ده د دې خاورې د دې غني بابا له پکې ډالې د پیر زمانه نو مینه پکې د خیبر پښتونخوا ښکاري ډېر زما اصل کې سټانس هم دی چې آرټسټ سړی د خپلې خاورې رنګ په دې کې خامخا ښکاروي چې نوي ښکاره پکې نو د هغې آرټ څه فایده نشته زما په خیال یو ډېر زموږ نه ماشاءالله سیریټ دي لکه ورته پته ده او چې خاص کر زموږ نوجوانانو چې کوم زړونه مړه سلي دي دغسې سانګز چې وار وي بیا زړونه ارزندي شي او خاورې سره مینه پکار ده او بالکل بهر چې پریږي که نه چې نسته دلته چې شاید زړونه یې مړه سلي که نه یو کس دا وګوره ټول کنسلټنسیز چې کوم دي ډک دي بالکل او هلکان راځي او هغوی وایي چې بس یاره پسې طریقې هم بار بار څه وخت ظالمه ځکه بای فور یور کاینډ انفارمیشن زه یو کې کوم یو نیم کال به تېر کړو ما خپل ایل ایل ایم هلته نه وکړو واپس راغم خپلې خاورې ته ماشاءالله دغه مې خواهش و چې ژوند په خپله خاوره وشي ساحل صاحب وایي څه رشته خو بویه د وطن سره سایله څه رشته خو بویه د وطن سره سایله کور دې پکې نه صحیح خو ګور پکې پیدا کړه او عزت چې کوم عزت موږ دلته ملاویږي ډیګنیټي تھرډ ګریډ سټیزن دې نه ښه ده چې سړی دلته مړ شي او چې هلته ژوند تېر نه کړي خبره حقیقت سترګو یې خوري کوي دوه وخته روټۍ بالکل صحیح خبر ده جی 13 کال زه لاړ یو ایس سټیټ ډپارټمنټ طرف نه ایکسچینج پروګرام آی وی ایل پی انټرنیشنل وزټر لیډرشپ پروګرام زه 2008 کې تلم آی وی ایل پی شاه جی شاه نو دا ده چې لکه هلته کې درو هفتو ټریننګ وشو مختلفو ځایونو کې وګرځېدو جي او امریکې والا یونیم طواف مې وکړو نو امریکایي شوم که نه لکه حج والا طواف وکړې حاجي شي نو زما امریکې یونیم طواف وکړو نو امریکایي شوم که نه خو دا چې د امریکایي توب کې
یو ځای کې ماته قرار نه ده میلاو شوی ډېر شیشته ملک ده پلن سړکونه دي شیشته ځایونه دي خو چې کوم خوند کوم مزه په خپل وطن کې ده په دې سیمې پېښور کې ده او په اسلام آباد کې ده پاکستان کې ده که نه جي هغه هلته کې نشته نو زه واپس راغلم هلته کې مې هر طرف ته اتڼونه وکړو اختر کې واشنګټن ډي سي کې ما فیسبوک باندې کته تھرو اوټ جی 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 خو دا ده چې هر ځای نه چې سړی راشي خپل وطن بېشکه بالکل جی د هلته ته کله فیل شوی دی چې یاره لا دلته درته داسې کله فیل شوی دی چې یاره کاش چې ما دې طرف ته اړو راغلی نه وی زه کله کله دا یم چې کاش دا فیسبوک او دا اورکټ او دا چې کوم سوشل میډیا ده که دا ما په وړوکوالي کې وی څرنګه چې اوس نوي بچي دي که نه دوی په وړوکوالي کې څرنګه ده نو کیدای شي چې دنه مې زیات څه کړي وی که نه ځکه چې هغه څه مو ایوینیوز نه و پلیټفارمز نه و که نه جي او بیا دا لکه اوس صرف 25 کاله شو چې لکه ما زده کړې کړو هغه نه اغوال به ما کولې افغاني کابل کیسټونو نه هغې د مو کتغني لوګري دا سازونه ونې ګډانه څه به زده کوله خو لکه چې اوس څومره پلیټفارمز دي څومره ایکسپوژر د خلکو ته که نه خو بیا هم دا ده چې one has to do the best in whatever circumstances that you have کنه جی نو دا ده چې څرنګه چې د ملګري خبره وکړه چې خپل رنګ ډېر ضروري ده لکه زه خپل د ګلګت بلتستان او چترال نمایندګي لپاره دا ټوپۍ ما په سر وي د موږ د کویټې هزارګان شیانګان چې د هغې سره یکجهتۍ دپاره دا صدري واسکټ ده پښتون بلوچ براهوي ولد دا مشترکه کمیس خط او دا پرتګ دا د هغې هغه ده که نه جي او دا زه تېر کال ای سی او کانفرنس اکنامک کوپریشن ارګنایزیشن هغه کې زه ازبکستان ته لاړ وم نو تاشکند کې مې هم ګډا کړې ده او شار سبز د امیر تیمور والا ځای پیدایش کې نو هلته کې چې ما کوله نو دا خو هغوی والا هم زړې جمعې دي نو هغوی چې دا وکتل ډېر خوشحال شلو دا خو زموږ کس دی جی چې دا خو د موږ کس دی هغوی ماته کړو چې ته خانزاده یا نوابزاده نه تو بابرزاده یې د بابر بادشاه والا دی که نه بابرزاده خانزاده د بنګلادیش هغه تاسو وروستو ورځو کې دا جي موږ چې کوم د خوشحال خان خټک کورنۍ ده موږ پښتنو کې ټول نه زړه ملکي ده 600 کالو نه موږ ملکي ده بیا د خوشحال خان خټک د وخت نه موږ خاني شروع شوه 1720 کې موږ ته نایب خطاب میلاو شو جي څرنګه چې نایبزاده نو دغه نایب نه بیا وروستو نواب جوړ شو نواب نه نواب جوړ شلو جی دا مغه د عربی ټکي نایب ده کنه جی او بیا 1870 کې 1870 کې پورا پښتنو کې ډومینه نوابی خطاب چې ملو شاه د موږ غور نکټيري نواب ته ملو شاه کنه جی نو موږ خاندان کې خانزاده خطاب هشته د نایب زاده هشته او نواب زاده هم شته کنه جی نو دا د چې لکه خو د په تاریخ بیانونه دا غدا مقصد دا چې دو دربارونو کې اکوړي او ټيري دربار کې بورې لکه خاص طور باندې ټيري دربار کې بورې زی وخت کې اتان کې دو تورو سره او شپې وخت کې بو دو مشلونو سره نو نن کا پاکستان قومي ګډانه څا خټک ډانس دا یا خټکو بلبل دا هغه په سر موږ 400 کالو خاني دغه دربارونه دي ځکه چې سرپرستی الکی شکل یو سنټرل زیوی دربار وی دولت کې شاعري هم وی الته کې موسیقي هر راشي اسودګي چې وی نو بیا فنون لطیفه چې دا زیات اغولا څنګه چې د لکھنؤ نواب د کثک رقص والا سرپرستی کوله دغه سه موږ ټيري نوابانو د خټک رقص پر سرپرستی کوله نو اوس ما خپل ان جی او جوړه کړې ده کورونا ریسپو کې ماته دا خیال رالو چې څنګه هر مشکل کې و موقع وي نو ما یو ان جی او جوړه کړه ټيري نواب دربار هغه په ذریعه ز پاور پوینټ سلاید پریزنټیشنز ما جوړ کړو ناو آی ګیو لیکچرز ان ډیفرنٹ یونیورسيټیز on the history of dance from Zoroastrian times زرتشتي دور نه ونیسه تر اوسه پورې اتان راشي د کې موږ ولا د کاستیومز راشي زړې جامې د پښتون ولا کردار په ایران کې شاعرانو پته شوی دی موږ ولا غلجین پښتنه هوته کی د سلطنت عثمانیه ته جی جی نو ګوري تاسو مشران چې کوم میرویسان او تک د ډیر کم خلک خبر دي 1709 کې the first Afghanistan was established when Mirwais Khan Hotak was the first king of Afghanistan. He was also Shah of Iran. بیا سلطنت عثمانیه ته عراق کې شکست ور کړو او هغه نورستو 1747 کې به احمد شاه بابا د دویم افغانستان جوړ کړو کنه جی خو لومینی خانی چې واغه د خوشحال خان دور نه شروع شله ټيري کې او کړي کې کنه جی خو هغه به د سه بدقسمتۍ نه هغه لکه سپریډ اوټ نشوه لکه احمد شاه بابا ولا خودورانی خانی چې واغه به ټول پښتنې را ټول کړو کنه جی خود په سر چې کوم سوچ او فکر ده هغه د خوشحال خان بابا ولا حریت پسند شاعري چې کومه کوي ثانک یو سو مچ جی تاسو را ډېر فان دیو کو تاسو ډېر مننه زړګیا فیوچر سره پلانینګ دی لګ راته وای فیوچر یو دو سونګز باندې کار روان دي بس کوشش دا ده چې خنه خص وایو د چوړاندې سوم راځي
چې خلک خوښ کی یو کیس او دو سانگز نه دو کیس او یو سانګ دو کیسز او یو او سانگ جی ورشي خرچه پانی پکار ده کنه سانگ خدا سے نه جوړیږي عمدہ سی ده It was very nice meeting ډیره you. مننه انشاءالله ډیره مننه دا روان شوز کې بتاو سلام تکلیف درکو ډیر خسته سندره تاسو ضرور. او جلال بھائی اینڈ اسفندیار بھائی ډېره مننه. Thank you ډېره so very مهرباني much. ډېره مهرباني جی عالیه او سر زبا کتونکو ته هم دغه وایم چې د خپل روایت نه دی ویرول پکار چای آرکس دا چای موسیقي دا چای شاعري دا دغه سه د په ذریعه باندې خپل مینه خوروي او بل خپل سره یو بل سره چې کومه بدنیتی دا دشمنیګانی دي دا ختم کې زړه بدګیانه ختم کې نو بس دې شیان چې خپل جانونه انوالو کې نو دغه سایت ته سوچ هم نه جی نه به بدامنی په سوچ جی نه به شدت پسندی په سوچ جی مینه پر به سوچ جی thank you so much جی for watching this show سبا به انشاءالله مینه شم سر تاسو په وړاندې روي ترغه پوری الله پامان جی